نننی بیان او دا غی خلاصہ د اولیاء الله د الله تبارک و تعالی د دوستانو تعریف او دا غی اقسام چې اولیاء الله څوک دي او اولیاء الله تقسیمات لري او کنه لري. الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کی فرمائی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار په تحقیق سره د الله رب العالمین دوستان او د الله رب العالمین قریب خلق دا داسې خلق دي چې نه پر هغه باندې خوف وي د ما تقدم او نه هم غمگین وي د ما تأخر. شریح ابن عبید فرمای چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نسبت باندې د شام د خلقو تذکره وسوه. چا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې اے حضرت علی رضی الله تعالی عنک په دې اهل شام خلقو باندې لعنت وایا د الله د رحمت څخه لري وبوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نه ما د رسول الله مبارک څخه اوریدل دا چې هغه فرمایل چې ابدال په شام کې وی او دا سلويش کسان دي. ابدال د اولیاء الله د اقسام څخه یو قسم دی. نو ابدال په شام کې دا او سلويش کسان دي. نو چې هر کله یو سړی د هغوی نه مرسي د دې ابدالونه ابدل الله مکانه رجلا رب لا یزال د یو ولی ابدال په ځای باندې بل ولی ابدال پیدا کی. د دوی کارکردګي صدا د دې ابدالو او پر روی زمین کې د دوی کار صدی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سبب د دغه ابدالو رب لا یزال وخلق ته او باور کوي. کدا ابدال په دنیا کې وجود نه درلودای ابدال په دنیا کې نه وای نو دا خلق به د تند مړسوي وای ساس کوي باران به الله تعالی نه کولای. وینتصر بهم علی الاعداء مسلمانان او مؤمنان چې پر کفار باندې او منافقین باندې نصرت حاصلوي غلبه حاصلوي په سبب د ابدالو. کدا ابدال نه وای نو غلبه به نه حاصلولای. ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب او د شام د خلکو څخه چې الله تعالی عذاب را ګرځولې ده د دې ابدالو په برکت باندې د دې ابدالو په سبب باندې. امام احمد رحمه الله د دې حدیث روایت کړی ده. د صوفیو په مکتوباتو ملفوظاتو کې د ابدالو د اقطابو د اوتادو د غوث یا د نور الفاظ او د هغې مدلولات د صفاتو برکاتو د تصرفاتو موجود کېدلی سي. حدیث شریف کې چې کله د یو قسم د هغې نه د اثبات ثبوت وسوه نو د دویم قسم د اثبات اقسامو نه هم مستبعده نه ده. ځکه د یو د نظیر څخه د دویم نظیر تایید کېدل دا امر مسلم او امر معلوم ده. برکات د دې حدیث څخه منصوص ده او ثابت ده او د قرآن عظیم الشان کې د حضرت خضر علیه السلام د قصې څخه تصرفات تکوینیه ثابت ده چې د موسی علیه السلام سره غلوی واقعه ده. اوس د اولیاء الله اقسام په دې باب کې د بزرگانو مختلفې عبارتونه دي. خلاصه دا ده چې اولیاء الله اقسام 12 دي. اولیاء الله 12 اقسام لري. ابدال دي، ابرار دي، اخیار دي، اقطاب دي، امامین دا، اوتاد دي، عمد دي، غوث دي، مفردان دا او مکتومان دا، نجبا دا او نقبا دا. دا د اولیاء الله اقسام دي. ابدال کم خلق دي. اوس د دې 12 اقسام څخه د هر یو قسم ځان ته تعریف ستا او د دې هر یو نه خپل ځای معلوم ده. ابدال څومره خلق دي، څومره کسان دي؟ سلويش کسان دي ابدالان. 22 ابدال په شام کې دي. 23 ابدال په عراق کې اوسېږي. د ابدالو مسکن 22 په شام کې او 23 په عراق کې دي. ابرار دویم قسم ده. اکثر خلق د ابرار ته هم ابدال وایي. دریم اخیار ده. اخیار 1500 یا 200 شاوخوا وي. اخیار اولیاء الله چې کوم اخیار ورته وایي دا 200 یا 1500 لګ بګ ده. او دغه ابدا اخیار
دا په یو ځای کې قرار نه لري بلکې سیاح وي ګرځي یو طرف ته بل طرف ته گشت کوي او ګرځي او د هغوی نوم حسین د حسین او بل اقطاب د اقطاب سلورم نمبر قسم اقطاب ده یو قطب العالم ده چاغه ته قطب العالم قطب اکبر او قطب الارشاد قطب الاقطاب او قطب المدار وای او په عالم الغیب کې د دې نوم عبد الله ده او د دې بیا دوه وزیران وي چاغه ته امامین وای وزیر یمین راسته طرف ته چې کوم وزیر ده د هغې نوم عبد الملک ده او وزیر یسار چپ طرف ته چې کوم وزیر ده د هغې نوم عبد الرب ده او 12 نور اقطاب دي چې په اقلیمونو کې وي هغې ته قطب اقلیم وای او 15 بیا په یمن کې ده چې هغې ته بیا قطب ولایت وای دا هغه اعداد د اقطاب معینه و او غیر معین اقطاب په هر شهر او په هر قريه کې یو قطب موجود ده شپږم نمبر د الله د اولیاء څخه چې کوم ولی دی هغه ته اوتاد وای اوتاد بیا څلور وي د ټول عالم په څلورو رکنونو کې اوسېږي وم نمبر د اولیاء الله د اقسام څخه وم نمبر عمد ده عمد هم څلور وي د مځکې په څلورو کنجونو په څلورو ګوشو کې اوسېږي چې د ټولو نومونه محمد د محمد اتم نمبر د الله رب العالمین د اولیاء څخه ولی نوم غوث ده او غوث یو ده او بعض علما فرمایي چې قطب الاقطاب ته غوث وای او بعض علما فرمایي چې قطب الاقطاب بیل شی دی جدا شی دی او غوث جدا شی ده او هغه په مکه مکرمه کې اوسېږي بعض په دې کې اختلاف کړي نهم نمبر د الله رب العالمین د اولیاء څخه لوی ولی مفردان دي غوث چې کله ترقی وکي په کمالاتو کې په معنویت کې هغه فرد جوړ سي او فرد چې کله ترقی وکي نو قطب وحدت جوړ سي لسم نمبر مکتومان مکتوم وی یعنی پوشیده وی خفی وی پټ وی و چاته اظهار نه کیږي و چاته معلومات نشي کېدی یو لسم نمبر د الله رب العالمین د اولیاء څخه ولی نجبا ده نجبا بیا شپېته وی او دا په مصر کې اوسېږي او د ټولو نوم حسن دولسم نمبر نقبا ده نقبا بیا 300 وي او دا په مغرب ملک کې اوسېږي چې د ټولو نومونه علي ده علي قطب الارشاد او قطب التکوین د اولیاء الله دو قسمونه دي یو هغه ده چې د کوم متعلق خدمت ارشاد او د هدایت خدمت د خلقو د زړونو اصلاح او د نفوس تربیت او د قرب د طریقې تعلیم او د قبول عند الله د طریقې تعلیم وي او د حضراتو ته اهل ارشاد وي او په هغه کې د خپل عصر نه چې کم اکمل او افضل وي دا غي فیض به عام او اتم وي او هغه ته به قطب الارشاد وي چې دا غي فیض په عرب او په عجم په تور او په سپین په هر ځای کې دا غي فیض عامي او فیض جاری او دغه قطب الارشاد د حضرات انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات حقیقی نائب وي او د خلکو په زړونو چې کوم انوار او برکات راځي دا دغه قطب الارشاد په برکت باندې او د برکاتو څخه متمتع کېدل برکات حاصلول او د برکاتو په سبب باندې ځان مالامال کول شرط دا چې د قطب الارشاد په مخه به عقیدت لري عقیده بلري او کله عقیده نه درلوده بیا هیڅ فائدہ او هیڅ ګټه نه کوي بلکې الټه تاوان او د دې قطب الارشاد طرز او طریقه طرز د نبوت دویم قسم د اولیاء او هغه ده چې د شام متعلق د معاش د اصلاح خدمت او د دنیوي د امور انتظام
او دفع د بلیاتو دا چې خپل د باطنی په همت سره باذن الله د دې امور درستی او سموالی کوي. او په دغه دویم قسم والا کې هم چې کوم یو اعلی او اقواوی پر دویم باندې بیا حاکم وي هغه ته بیا قطب التکوین وای. او د دې حالت لکه حضرات ملائکه علیهم السلام غوندي و چې لکه ورته مدبرات امر الله رب العالمین فرمایلی ورته. او حضرت خضر علیہ السلام د دغه شان معلومیږي چې هغه خضر علیہ السلام قطب التکوین او دغه قطب التکوین له شان سره او د هغه د مقام او د منصب سره عجیب تصرفات سرزد کېدل او راوتل لازمه ده، په خلاف د اهل ارشاد چې اهل ارشاد په خپل هم صاحب د خوارق کېدل دا ضروری نه وي. اهل ارشاد ته دا ضروری نه ده چې هغه خوارق سرزد کوي او ناولد او ناشنا سيزونه ورته بیانوي، او بلکې د دې بلکې د اهل ارشاد والا کرامات بل رنګوي دا د هغه ادراک عوام متنسی کېدلای، بلکې د هغه امور ذوقي او وجداني وي چې اکثر اوقات چې څوک د هغه په خدمت او په صحبت مستفید کېدلای شي بیا ورته معلومېدلای شي.